بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زموږ پروګرام د اساسي قانون په باره کې دی. هیله مند یم چې ستاسې ادب مینوالو ته ډالۍ کوم. د الله جل جلاله کتاب قرآن عظیم شان ته احترام درناوی. افغانستان اجتماعي فرهنګ کې عالی مقام لري. د نجونو مکاتب بندول دا جهل ناپوهي ده. لوی ګناه دښمني علم سره جهل بلل کېږي. د نجونو مکاتب بندول د العلق سورې او د قلم سورې د الله جل جلاله کتاب قرآن عظیم شان او د حقوق بشر نقض دی. د افغانستان هر دولت شوی داخلی سیاست د اسلام مقدس دین ته فرهنګ ته احترام درناوی عالی دی. قرآن شریف یو جامع کامل علم دی. د نجونو تحصیلات علم فرض دی. ښه عمل به د سلطان کړي، بد عمل به د په ځان باندې حیران کړي. افغانستان دولت باید اساسی قانون جوړ کړي. اساسی قانون د هر هیواد ملی وثیقه ده. د ټولو عالی حقوق سند دی. اساسی قانون د ټولو قوانینو مور دی او هر قانون د هغه متن نه جوړیږي. همدا دلیل اساسی قانون بولی. دغه قانون د خلکو ملاتړ کوي او تضمین کوي چې ښځې نارینه خپل حقوقو ته ورسیږي. اساسی قانون کې روغتیايي ښوونې روزنې کار جوړول، د اوبو بندونو جوړول، فابریکې جوړول، د فردي ازادي استقلال، ارضي تمامیت، ملي حاکمیت ساتنه او یو خودکفا دولت چې هیڅ چاته محتاج نه وي جوړ شي. افغانستان خارجي سیاست عدم انسلاک، یو بیطرفه، مستقل، آزاد، د صلح ملي یوالي، مسالمت آمیز اصولو په اساس مستحکم وي. لوی خدای جل جلاله یو دی، شریک نه لري. ټول رهبران باید د افغانستان د ښځو، علماو د دین او د افغانستان د خلکو نظریات باید ومنل شي. د افغانستان لویه جرګه دایر شي، اساسی قانون تصویب شي. د بیان آزادي افغانستان کې نقض شوی دی. د ښځو نارینه کارموندنه د افغانستان دولت دنده دی چې د اساسي قانون پر بنسټ هیڅ مرجع کولی نشي څوک په خپل سر عدلي قضایي سار لاندې ونیسي. همدا راز د هوسا ژوند پرمختللې ټولنه د دولت دنده شمیرل کیږي. په یو ټولنه کې اساسي قانون لویه جرګه تصویب شي. د خلکو نظریات په اساس داخل او خارجي هیوادو او بین المللي ټولنه کې مشروعیت پیدا کوي. مخکې د اسلام مقدس دین د ښځو په مقابل کې آپارتاید، نژادي تبعیض و جهل ناپوهي و. د اسلام مقدس دین راتګ سره آزادي راغله. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محبوب لومړنی آخرینی پیغمبر دی چې تاریخي واقعیت لري. د اسلام مقدس دین د اسلام اصلاحات، د عقیده، اسلامی قواعد، لوی خدای جل جلاله کتاب قرآن عظیم شان، د الله جل جلاله کتاب الفت، مینه، محبت، عقیده، ملی یووالی د توحید دی. نو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغی، قرآن شریف د ټولو مسلمانانو ته اسلامی هیوادو کې یو لوی قانون دی. آزادی راغله. لومړی علماو د دین ته علم ضروری شوه. د محمد صلی الله علیه وسلم محراب منبر ته احترام درناوی وشوه. د بیان آزادی درناوی کوله. نجونې ښځې د جهل ناپوهي نه وژغورل شول. د ښځو حقوقو ته احترام درناوی وشو. نو د دې لپاره د نارینه او ښځو لپاره علم فرض دی. زموږ د پروګرام په آخر کې
تاسو نه مننه کوم چې لا تر اوسه مونږ سره وئ. زمونږ کانال لایک کړئ، زنګوله ووهئ چې وروسته زمونږ ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالی اوسئ.